باران خو به نی نه چکک مکک خو نه کیږي ښه ستړي ژوند او ستړي لار د میلمانه چیرته وې کوم ځای کې وې ښه نو چې څه وایې زه بیا تا ته راغلی یم ښه راځه سودا مې درته راوړې ده څنګه دی کور وضعیت یخني مخني باران ماران شعور یخني ها نه باران خو به نی چکک مکک خو نه کیږي ښه کاږل کړی دی دی نه دی کړی دا ورور ګونګی او بیا راغلم څنګ دی نو ژمی دی هوا مې یخه ده نو کور کې څه نه درلودل انشاءالله موږ سودا ورته سپارو ته ځه ښه دی مورې صحتونه مو ښه دي انشاءالله کلاري ده څنګه دی ژوند زندګي څنګه ده خیر سلام عزتمله ولې ماشومان څه شوه ماشومان جلال آباد ته ولېږله ښه ښه یخني خو به نی یخني خو به نی هیڅ شی هم نشته دی ښه دغه ښه پلاستیکو باندې ښه لرګي نشته دی کاغذونه وراچه تا ته مې سودا راوړې راځه که نه تا ته مې سودا راوړې سودا راځه په باور هم باور نشته لالا یا په باور هم باور نشته لالا یا په باور هم باور نشته لالا یا ورانې دونکي دا څه وایي ښه مور دې مریضه ده کوم ځای ستونی خوږېږي ښه کار کوي هلته ښه کار کې دې ونسي کار کې ونسي ده ښه زه به ورته ووایم زه به ورته ووایم چې تا کار کې ونسي صحیح دی نه 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 زه یې پاکومه زه یې پاکومه خیر اوسې الله دې ژوندی لره څنګه دی مور یې لرګي مرګي څه شته که نه چې لرګي شته که نه ترورې ښه دا کاغذونه مغزونه سوځی بامونه هم کاږل کړي دي کرایي کور دی او دغلته اوسي هغه ځای کې اشپزخانه او ځان ته جوړه کړې ده د بله مور د ګونګۍ ده دواړه زه بیا راځم درته ښه ژمي ته هر شی درته راوړم لرګي هم درته راوړم بخاري ته باید چې ګرم نرم صحیح دی ښه ماشومان دې د یخنۍ نه بوتله جلال ته څه وایې ښه ماشومان یې د یخنۍ له وجې جلال آباد ته بوتل خپل خسر کور ته نو زه چې لرګي راوړم بېرته ماشومان راوړه ښه پسې خفه کېږې دا خفه دی خپلو ماشومانو پسې وایي د یخنۍ او د هغه وجې نه مې بوت ابو خفه ده پسې بیرته زه راځم پیسې در کوم بیا راوله ښه صحیح دی ماشومان به دې بیرته راولي لرګي به م راوړم هر څه به راوړم ژمه به یې تا ګرمې ماشومان هم راوله صحیح دی ځکه دا کوټې دومره یخې دي وایي دلته د یخنۍ له وجې طاقت نه کېدو بومې تله ننګرهار ته ورونو راځئ د دغسې مستحقو کورنۍ لاسنیوی وکړئ او دا پر موږ او تاسو باندې پوره حق لري نو داسې زیاتې کورنۍ دي چې بې سرپرسته دي د کور څوک نه لري نو یخني ده او ځینې یتیمان دلته موجود دي چې مثال په کور کې نه لرګی لري نه د خوراکي توکو څه لري نو امکان لري طلب شي داسې اشخاص نو په ټولو مسلمانانو غږ کوم د چا چې وس رسیږي راځئ د دې ژمې په برنامه کې موږ سره ګډون وکړئ موږ کور په کور باندې ګرځو او هر کورنۍ د خوراکي توکي ویشو ډېر زیات مصرف نه راځي در باندې ستاسو د یوې ورځې خرچه د یو مسکین د یو یتیم او د بېوزلي کور لپاره کفایت کوي نو دا زموږ ورور دی همچنان داسې زیاتې کورنۍ پر موږ او تاسو حق لري او همچنان په مالدارو باندې غږ کوم د خپلو همسایګانو حال واخلي نو الله باندې مسپارم کار کې د نه نسي نه داسې اشخاص ته کار ورکوي چې څوک مسکین او مظلوم وي حتما کار ورکوي ځکه دا بدون د الله نه نور څوک نه لري او په ژبه باندې چاته ویلی نه شي زما دغه مشکل ته حل که نو چې هر ځای کې د ده لپاره کار موجود وي د دغسې اشخاصو لپاره
لطفا د دو سره همکاري وکړي داسې خلک مظلومان دي او دا په موږ تاسو باندې پوره زه در سره زه مالته ورته یم چې تا کار کې پرېږدي کله کله مې دا نفس له مرګ منکر